محترمو دا پروګرام په دې برخه کې په ډېر ادب او احترام په سپېڅلي ویاړ هغه چا ته بلنه ورکوم چې د اسلام او اسلامي نظام د جهاد او مجاهد سره د مینې په خاطر کلونه له خپل محبوب وطن نه مهاجر و. د بشمیره شهیدانو، د بشمیره مجاهدینو او علماو استاد فخر افغان، شیخ المشایخ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحسین حسیني صاحب ته بلنه ورکوم چې د دریځ خواته تشریف راوړي او د دغې پرتمینې غونډې برخوالو ته خپله عالمانه او په زړه پورې وینا او واوروي. ډېر قدرمن محترم استاد العلماء والمجاهدین شیخ المشایخ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحسین حسیني صاحب. محترمو زمونږه همدغه نننۍ غونډه د رڼا راډیو له طرفه مستقیما خپرېږي. د ټولو ګډونوالو په خدمت کې عرض کوم چې د حضرت شیخ صاحب بیان ته ډېر په توجه سره کښېني. الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا عجبا فيه من كل شيء حكمة ونبا، والصلاة والسلام على أشرف الخليقة عجما وعربا وأزكاهم حسبا ونسبا، وعلى آله وأصحابه السادة النجبا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف ووایئ: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لله الحمد. کافی طرف سرگی اڑوی جنتی ماحول کما خمخ سرگی اڑوی جنتی ماحول کچر طرف تسرگی اڑوی جنتی ماحول ظاہراً زما دے علم مطابق زماؤنو اللہ تبارک و تعالی برکم نعمت شکریہ منگا ادا کو. یو عظیم نعمت شہاغا شکریات الفاظ اللہ میں نشرت لئے ہاگئی تعبیر نظر بالکل عاجز یم کہ اسلامی نظام پر قیام کی داس ماحول داس عظیم جلسہ منعقدہ بقوتنا ظاہراً بعقلنا لر خبری تو اللہ تبارک و تعالی بفدیانو ملگرو دی قربانی و برکات و دی مجاہدینو دی قربانی و برکات الحمدللہ جنن بھی اسلامی نظام پر نفاذ کی دی جامعی امداد العلوم لٹک انکر کی رجم شویو و یو عظیم جلسہ منعقد شویو مخی شیخ سے مبارک پخپلو دعاگانو کی دعا وکڑا ما باندې ډیره خاوه لګیده
یو دعا موږ هم ورته دعا کوو چې الله پاکه دې شهداو د حشر د شهداو د احد او د بدر سره وکړي خدای وایي زفا وکړه چې الله دې باقي منداو مجاهدینو حساب هم د شهداو د احد د شهداو د بدر سره وکړي ډېر عجیبه دعا دغو قربانیو برکاتو دغو هجرتونو برکاتو د هغوی لوړو تندو برکاتو چې نن د اسلامي نظام په رڼا کې داسې یوه عظیمه جلسه منعقده زما وروڼو مخکې به موږ خبرونه اورېدل چې امداد العلوم لټک جلسه نن ورځ ده داسې جلسه وشوه داسې جلسه وشوه یقین په خدای وکړه چې ما د محاول په سترګو ولیدو ما د خپل ځان عاجز بللو د دې نه چې ځارېږي میکروفون ته حاضر شم دا طاقت مې ځان کې نه لرلو خو هغه احتیاط په دار شول دې وجې نه دې محفل ته حاضر شوم زما وروڼو د الله تعالی د نعمتونو شکریا دا موږ تاسو نشو ادا کولی خو فقط دومره ده چې خپل ځان عاجز ګڼو الله پاک د امداد العلوم لټک دې جامعې رئیس حضرت شیخ سید ولي دامت برکاته العالیه دغه ترقي دغه رونق معالي زفاد الله تر قیامته پورې قایم او دایم ولري زما وروڼو فریدین ډېر دي مشایخ هم زه تاسو وخت نه نسم فقط یو څو نقطې تاسو حضور کې عرض کوم زما وروڼو دې عظیم نعمت چې دې فضلاو ته حاصل شولو دې فضلاو باندې د الله تعالی د نعمتونو شکریا زیاته واجبه ده دا داسې نعمت الله ورکړو چې دا نعمت الله خپل محبوب ته ورکوي بل چا ته نه ورکوي دا علما کرام په مخ د ځمکه باندې د الله تبارک وتعالی نمایندګان دي نو سره د دې نه چې دا علما کرام نن دوی ته د الله د نمایندګۍ دستارو په سر کېږي په کار دا ده چې دوی په آینده کې دنیوي مفاد باندې شغل حاصل نه کړي هر وخت کې د دین خدمت که چېرته د دنیوي مفاد غوره کړل دې نه بعد دا به د جامعې د رئیس سره خیانت وي دا به د جامعې سره خیانت وي دا به د خپلو اساتذه کرامو سره خیانت وي زما وروڼو دې آیت په تفسیر کې یستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر دې آیت مصداق هغه طالب عالم ګرځي چې د فقط دنیوي شغل اختیار کو او کومه سلسله د علومو چې وه هغه یې ترک کړله بل اسرائیل ته الله تعالی بهترین رزق و من سلوه تیار رزق و خو لیکن دی نورو رزقونو طلب وکړو صحیح طلب کړه ترکارۍ غنم ګندمې داسې مالې طلب کړو الله فرمایل اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر نو که چېرته تاسو دنیوي امورو کې مشغول شئ زما وروڼو دې آیت مصداق به وګرځئ مونږ به هم سوال کوو اساتذه به هم سوال کوي چې الله یې تاسو نه په کاملې معنا سره خدمت وکړي زما وروڼو مخکې تاسو په دې جامعه کې یا نور جامعو کې د مخدوم حیثیت لرلو تاسو ته به د جامعې محترمین صاحب استاد برابر کتاب برابر کمره برابره پکا برابره څومره د زندګۍ اسباب وو هغه تاسو ته برابر وو ما خطاب د فضیلانو وروڼو ته فقط د یوه خبره نو تاسو مخدوم وئ اوس دې نه بعد به تاسو خادمین ګرځئ تاسو به د دین خدمت کوئ بل ته به د دین د خدمت موقع برابروئ که دې نه بعد تاسو بیا هم ځان مخدوم ګڼئ او ځان مخدوم بولئ او خپل عزت طلبګار وئ نو زما وروڼو بیا به دغه کیفیت دغه صفت چې الله درکړی ده دې به بیا ډېره عظیمه نشکري کوم کتاب میلاو شو کومه مدرسه میلاو شوه کوم جماعت میلاو شو فقط په دې نسبت چې زه به د الله د دین خدمت کوم بس لبیک لبیک تقاضي نه دنیوي امورو شغل نه زما وروڼو تاسو ته الله ډېر لوی طاقت درکو والله چې لوی قوت یې درکو مثال په طور سلیمان علیه السلام ته الله لویه بادشاهي ورکړې وه سلیمان علیه السلام یو ځل اعلان وکړو اعلان
أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ډلې د بلقیس تخت به څوک راوړي مخکې د هغې نه چې دی راځي په داسې حال کې چې تابع وي مسلمانان وي. د بلقیس تخت به څوک راوړي عظیم تخت د بلقیس هم. نو دا وخت کې یو عفریت من الجن یو پیری اوچت شو چې انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک. زه به د تخت هغه وخت کې راوړم چې ته د خپل مقام نه اوچت نه وي و د خپل مقام باندې موجود وي مجلس ړنګ نه وي. زه به دا تخت راوړم. خو لیکن قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد طرفك. وی هغه سړي سره چې علم د کتابو د قرآن علم و اسم اعظم علم و الهي علم و هغې ورته ووایي چې زه به دا تخت په هغه وخت کې راوړم چې ته سترګې پټې کې بیا وغړی د سترګو په رب کې به یې زه حاضر کړم. ګورئ ظاهرا پیریان قوت لري طاقت لري انسان نه مسوا په ډېرو امورو باندې دی طاقت شته په لنډ وخت کې ډېره مسافه قطع کولی شي. خو لیکن د دې نه دوی عاجز شول هېڅ قوت مظهر ونه کړلو. هغه سړي سره چې علم د کتابو هغې اعلان وکړو چې زه به یې حاضر کړم په داسې وخت کې چې ته د خپل سترګې ځمبي او همدقسې وم شول. نو علماو سره یو قوت ده علماو سره یو طاقت ده چې الله ورکړی ده. دا طاقت په کار ده چې خپل ځای باندې استعمال کړي. علماء کرام زړور دي طلباء کرام زړور دي. ولې د زړورتیا کومه طرفه راغله د دومره جرأت شجاعت د کومه طرفه راغلو. زما ورونو دا علم ده چې نن شیخ صاحب تاسو ته درس کړل دې علم دی وجه نه قوت راغلی ده دې علم دی وجه نه زړورتوب راغلی ده. سلیمان علیه السلام مرغه هدهد ورحکو موږ له ګوډ ورته یو هدهد ورحکو په دې خپلو لښکرو کې سلیمان علیه السلام ورته وفرمیل لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. څه شو یا به عذاب ورکوم سخت عذاب او یا به یې ذبحه کوم مګر په هغه وخت کې که یو واضح دلیل ورسره وي. اوس ګورئ هدهد یو کمزوره مرغه ده یو کمزوره حیوان ده خو علم ورسره و. د بلقیس تحت علم د ده سره و د سلیمان علیه السلام سره نه و. نو هدهد راوچت شو د علمي سلسلې د وجې نه داسې عجیب جواب یې وکړو په جرأت سره په شجاعت سره یې جواب وکړو. راوچت شو ورته ویې فرمیل احط بما لم تحط به. ما یې خطا کړې ده په هغه شي باندې چې په هغه باندې تا یې خطا نه ده کړې چې ما سره کوم علم ده علم یې تا سره نشته چې بلقیس بادشاهي ده انې زه خبر یم ته نه یې خبر. هدهد ته د دومره جرأت چا ورکو هدهد سره د دومره جرأت د دومره شجاعت کوم طرفه راغلو. زما ورونو دا علم ورسره زه به تاسو ته څه ووایم اخري خبره نورې تاسو وخت نه نسم. زما ورونو نن موږ د افغانستان امارت اسلامي د خاکسار عاجز طلباء کرام د خاکسار عاجز علماء کرام سره د دومره صفر طاقتونو نه دنیا په اصطلاح سره د ایټم بمونه سره د جزونو سره د ټنګونو نه د سره یو ټوپک په لاس کې یا هغه ټوپک هم نه خلیلاسه خپل جرأت خپل شجاعت دنیا ته وښیلو. دنیا الحمدلله ماته کړه دنیا یې سر ټیټې کړله. زه به تاسو ته نور څه ووایم خو تاسو هر څه په سترګو ولیدل چې د افغانستان ته څومره ملکونه راغلي وو. د افغانستان باندې کفري ممالک پرېږده چې اسلامي ممالکو په تعاون باندې د غریب عاجز طالب دپاره یو اتحاد اعلان کړی و دا ټول راغلي وو. خو الحمدلله دې عاجز طالب دې خاکساره طالب په خپل قوت سره په خپل شجاعت سره په خپل جد و جهد سره دنیا ماته کړه دنیا یې سره ټیټې کړه. دا خبره اظهره من الشمس ده حقیقت نه انکار نه ده پکار. زما ورونو د طالب سره نور څه نه و معنوي طاقت و علم و شجاعت و قوت و طاقت و دنیا یې ختم کړله. دا د علمي سلسلې به هر حال اما آخري خبره
دې حاضرینو ته دا در کوم فضلان دي چې تاسو د خپل علم په سبب سره پکار ده چې په خپل قوم کې د شجاعت اظهار وکړئ چا نه ونه ویرېږئ د حق مقابل کې چې سر ټیټ نه کړئ د حق مقابل کې چاته خپل غاړه کې نه کړئ تاسو ته الله ډېر لوی څه درکړل تاسو ته الله ډېره لویه برخه درکړله په آخر کې زما ورونو دې جامع احسانات هېر نه کړئ په ډېره خورۍ کې په ډېره نسبتۍ کې رئیس الجامعه او د هغې معاونین منډې کړي ترړې کړي تاسو ته محنت کړی حتی الوسع تاسو ته اسباب د سهولیت تیار کړي جامعه هېر نه کوئ خپل اساتذه هېر نه کوئ یا الله په دربار کې درخواست کوو یا الله په دربار کې د عرض کوو چې اله العالمین جامعه امداد العلوم لټک ته نور ترقی عمر نصیب کی اللہ تعالیٰ دې موږ شیخ سے محترم په عمر نورم برکات نازل کی علمی سلسله دې الله قائم دائم ولري رئیس الجامعه او د هغې معاونین د الله د دین د خدمت لپاره په هر وخت کې فارغ البال ولري زه د ټولو فارغینو چې موږ وینو الحمدلله سپین کاروان ده په سترګو باندې سترګې پکې حیران شي زید سپین کاروان اول مبارکی رئیس الجامعه او بیا د جامعه اساتذه کرامو شيوخ اعزام ته پیش کوم او دویم نمبر کې دې فاضلانو مبارکباد زیدی ورثه والدین ورونو اقرباو ته پیش کوو په دې مجلس کې په دې محفل کې د افغانستان اکثر ولایاتو خلک موجود دي د افغانستان اکثر ولایاتو نه مېلمانه راغلي دې تکلیف ګللی په لارو کې بېګا شپه به یې تکلیف ګللی وي څنګه سخته شپه به یې تېره کړې وي او دې جلسې ته یې ځانونه حاضر کړي دي الله پاک د دوی بامراده خپلو ځایونو ته واپس کړي او خصوصا په اخر کې زما ورونو ما دا عرض ده چې زموږ امارت اسلامي افغانستان دا په خپلو دعاګانو کې هېر نه کوي په خپل اخلاص کې هېر نه کوي قسم بالله چې د کوم نعمت د افغانستان په دې مظلوم ولس باندې الله کړی ده نن زبا تمام سرزمین ته وګوره ډېره دنیا مستعمره ده خو چا سترګې نه دي جګې کړي سترګې ټیټې دي دا د افغانستان غیور دا د افغانستان مجاهد ملت شجاع ملت الحمدلله چې هیڅ قوت ته سر نه ده ټیټ کړی نن د هغې مجاهدو او د هغې جدوجهد برکاتو چې نن موږ ته په خپله ځمکه باندې اسلامي نظام قایم شو اخري خبره چې تاسو په خپلو دعاګانو کې هېر نه کوئ الله تعالی دې تاسو د حضور قبول او منظور وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین تور تیاره وا خپل قدم را ترنا کولا تور تیاره وا خپل قدم را ترنا کولا د خوشحالۍ په ځای به غم را ترنا کولا ستا وحشتونو د بري تر سبا راوستمه ستا وحشتونو د بري تر سبا راوستمه چې بې دښمن و هغه هم را ترنا کولا تړونه لویو تورتمونو نه راووتمه تړونه لویو تورتمونو نه راووتمه وارث د پاک نبی اکرم راته رڼا کوله وارث د پاک نبی اکرم راته رڼا کوله د شیخ الحدیث والتفسیر پیر طریقت حضرت مولانا افضل حسین حسینی دامت برکاتهم العالیه د هر اړخیزې او ګټورې وینا څخه یوه نړۍ مننه الله جل جلاله دې د په عمر او خدماتو کې لا برکت واچوي